لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددی صورت مبارک عام مشہور نوم سورہ توبہ دے. ددین علاوہ نورم ددی نمنا ذکر کی گی. یو نم بل سورہ براعت تے، سورہ عذاب ورتویلی شی، سورہ المقشقشام ورتویلی شی، سورہ مخزیہ الحافظم ورتویلی شی. برحال پا سورہ توبہ اور پا سورہ براعت باندې ډیر مشہور دے. سورہ توبہ وتذکوي چې پدې کې دا بعض د مؤمنانو د توبې د قبولتیا ذکر دے، او سورہ براعت وتذکوي چې پدې کې د مشرکانو د کافرانو سره د براعت او د بیزاره ذکر دی. او سورہ عذاب وتا دی وجنه ویل کیږي چې پدې کې د الله پیغمبر منافقانو باقاعده نمونه واغشتل او د خپل مجلس نه بهر کړ او گویا داغی د پاره یو دنیوي عذاب. او سورہ مقشقشا وتذکوي چې پدې کې د منافقانو نه د نجات بیان دی. دغه شان سورہ مخزیہ او سورہ الحافظہ وتا دی وجنه ویل شي چې پدې کې د منافقانو د کفارو د ذلت او د رسوایی بیان دی. دا سورت مبارک هغه سورت مبارک دی چې دا کټولنا اخیری دا سورت مبارک نازل دی، په مدینہ منوره کې نازل دی، او زیاتر 9 ہجری بارہ کی ذکر دی چې دا په 9 ہجری کې نازل دی. او د ترتیب نزولی په لحاظ سره یوصل 14 صورت دی، چونکہ آخری صورت دی نو 114 نمبر د دې صورت دی. او دا مصحفی په لحاظ سره دا صورت مبارک چې کوم دی 9 دی، او دا په مدینہ منوره کې نازل دی. او د دې صورت توبه بارکه چې د دې په ابتدا کې دا بسم الله نه لیکل شوی. او د دې بارکه مختلف اقوال دي. یو قول خدا دی چې د سورہ توبہ مدینہ منوره کې په آخري ایامو کې نازل دی. او د قرآن مجید د نزول چې دا په تقریبا 30 کال کې په مزه د موقع مناسبت سره به آیاتونه نازلېدل. او جبریل امین علیہ السلام باقاعده با د الله پیغمبر ته د وحی پذیره فرمایل چې دا آیت د پلانکی صورت کې د پلانکی آیت نمخ کې یا رستو پولی کلی شي. د الله پیغمبر به کاتب وحی ته حکم کو هغه شان با هغه آیاتونه د یو بل نمخ کی رستو هغه صورت کې به باقاعده لیکل کېدل. او چې کله به یو صورت مکمل شو دا غي نه پس به بیا د بل صورت دا نزول نمخ کې به بسم الله الرحمن الرحیم دا غي نزول به موشو. دغه شان به چې کندي د هر صورت نمخ کې باقاعده د بسم الله الرحمن الرحیم وحی براتلا. اوس چونکه دا صورت مبارک د الله د پیغمبر د آخري ایامو کې نازل دی مدینہ منوره کې. او د الله پیغمبر د دې بارک چې کوم دی واضح ہدایات نو ورکړي چاہے تاسو دین مخی بسم الله اولی کې یا نازل ده. نو دغه دې کې دا شوبه پیدا شوله چاہے دا ځان له یو صورت دی او کنا دا د یو صورت چې کوم دی سو حصہ ده. او بیا چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قرآن مجید تا کتابی شکل کې ترتیب ورکو نو هغه بیا دا قرآن مجید دا سورتونه مبارک چې اول کم سورتونه دي ورپسې بیا کم دي نو هغه په دې طریقې سره چې کم سورتونه
د ټول نه اوږده دي او د هغې آیاتونه د 100 نه زیات دي چې هغې ته میعین ویلی شي. اول هغې ولیکل او چې کم بیا ورپسې د 100 نه کم آیاتونه دي ورپسې بیا هغه آیاتونه چې هغې ته چې کم دي مثانی ویلی شي او بیا دا ټول نه واړه چې کوم صورتونه دي هغې ورپسې ولیکل ترتیب ورکړه چې هغې ته مفصلات ویلی شي. اوس چې کله د دې صورت باره کې خبر راله نو دا واضح هدایات کړو چې آیا دا صورت ځان له یو صورت دی او که نه دا د بل صورت چې کوم دی دا یو حصه ده. نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دا خپل هغه ذهني صلاحیت په لحاظ سره چونکې د دې صورت مبارک او د سورې انفال دا مضامین چې کوم دی یو بل سره ملتا جلتا دي، مضامینو په اعتبار سره چې کوم دي دا د یو بل سره مناسبت لري. نو ځکه هغه چې کوم دي دا صورت مبارک د سورې انفال له وروستو ترتیب وله ورکړو. دغه دی کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه په اعتراض وکړو چې تا خو چې کوم دا کتابي صورت چې کوم دی ترتیب ورکړی دی نو په هغې کې چې کوم دي لومبني هغه صورتونه دي چې د هغې آیاتونه 100 نه سیوا دي او دلته چې کوم دي د سورې انفال آیاتونه د 100 نه کم دي او د سورې توبه چې کوم دي د 100 نه سیوا دي. نو پکار دا چې په مخکې وي سورې انفال وروستو. نو هغه بیا ورته دا وفرمایل عثمان رضی الله عنه شرا ما په دې تقاضا باندې احتیاط وکړو چې د سورې انفال د آیاتونه چونکې مخکې نازل دي او د سورې توبه د آیاتونه وروستو نازل دي نو په دغه اعتبار سره چې کوم دی ما مخکې سورې انفال له ترتیب ورکړو او سورې توبه مې چې کوم دی وروستو د هغې له ترتیب ورکړو. بله حضرت علی کرم الله وجهه نه یو روایت منقول دی چې په دې صورت مبارک سورې توبه کې بسم الله الرحمن الرحیم د نه لیکلو وجه هغه دا بیانوي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې امان دی او په دې صورت مبارک کې چې کوم دی هغه دا امان او دا پناه چې کوم دی د هغې د پورته کېدو ذکر دی چې امان د کافرانو او د مشرکانو د براعت ذکر دی او په غزوات او د جهاد ذکر پکې دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې امان دی او دې کې چې کوم دی بیا د تورې او جهاد ذکر دی او د امان د ختمېدو د کفارو د امان د ختمېدو ذکر دی. نو ځکه چې کوم دی دلته بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکل شوی. اوس بیا فقها وایي چې کله بسم الله الرحمن الرحیم نه د لیکل شوی نو تاسو چې کله سورې توبه تلاوت شروع کوئ نو بیا به دلته څه کوئ؟ هغې بیا دا فرمایي که فرض تاسو د قرآن مجید د سورې انفال تلاوت شروع کړي وي او ورپسې سورې توبه د دې تلاوت شروع کوئ نو بیا خو بسم الله الرحمن الرحیم مو وایئ او که نه ابتداءً چې کوم دی د سورې توبه تاسو ابتدا کې چې کوم دی تلاوت شروع کوئ یا د دې په منځ کې چې کوم دي آیاتونه تلاوت شروع کوئ نو چونکې د قرآن مجید تلاوت نه مخکې او هر یو کار چې هغه ډېر د خیر او برکت کار وي نو دا هر یو محتمم او د شان کار نه مخکې بسم الله ویل پکار دي چې پای کې الله برکت واچي. د دې وجې چې کوم دي که تاسو ابتداءً د سورې توبه د براءة من الله نه شروع کوئ نو بیا بسم الله الرحمن الرحیم وایي او که نه مخکې نه سورې انفال را تلاوت شروع دي او ورپسې دام کوئ نو بیا که تاسو بسم الله ونه وایئ نو څه بیا بده خبره نه ده. اوس د دې صورت مبارک چې کوم دی په دې کې چې کوم مضامین دي هغه زیاتر د سورې انفال سره مناسبت باره کې. د سورې انفال کې باقاعده د جهاد او د هغې د قوانینو د اصولو بیان وشو، د صلح بیان وشو، د معاهدې چې کوم دی د هغې بیان وشو چې معاهده پوره کول لازمي دي. تو فرقه معاهده د یو طرف نه د هغې کې د خلاف ورزۍ ښکاره څه آثار ښکاره شوه نو بیا ورته هغه معاهده ورغورځول پکار دي او هغه ختمول پکار دي. چونکې دې صورت مبارک کې هم د کفارو د مشرکینو دغه د وعدې د خلاف ورزۍ په وجه باندې هغوی ته خپله وعده واپس کول دي او د هغې نه براعت او د بیزارۍ ذکر دی.
یو بل سره مناسبت په دې وجه هم دی. اوس د دې نه علاوه په دې سورې توبه کې چې کوم دي واقعات دي، غزوات دي او څو د معاهدو ذکر دی. اول خو هغه معاهدو کې لومبنۍ معاهده چې هغه د صلح حدیبیه چې په شپږم هجري کې د الله پیغمبر کله د عمرې په اراده باندې روان شو د خپلو ملګرو سره، نو مقام حدیبیه کې کفارو دوی منع کړل چې تاسو به مکې معظمې ته نه را داخلېږئ. هلته بیا صلح وشوله. په هغه صلحو کې چې کوم دي دا یو شرط و چې رابه تاسو به دې کال واپس کېږئ، آینده کال به عمرې له راځئ او 3 ورځې به مکه معظمه کې تېروئ او بیا به چې کوم دي تاسو دا واپس ځئ او توري وغیره به په میان کې بندې وي. دغه شان پکې نورې معاهدې وشولې چې را ګیر چاپېره قبایل دي، نو که دې قبایلو کې کومه قبیله د قریشو سره یو ځای کېدل غواړي او که د الله پیغمبر سره یو ځای کېدل غواړي، په دې کې بس پابندي نه وي. نو دغه دې کې یو دوه قبیلې دي، یو قبیله هغه بني بکر ده او بل چې کوم دي خزاعه قبیله ده. نو خزاعه قبیلې چې کوم دي د الله د پیغمبر سره یو ځای والي ملګرتیا، یعنې یو قسمه ملګرتیا وکړه او د بني بکر چې کوم دي هغه د قریشو او د کفارو سره شامل شو. اوس چې هر کله اومه هجرې کې د الله پیغمبر آینده کال بیا د عمرې د ادا کولو لپاره مکې معظمې ته لاړ، واپس بیا راغی او دغه معاهده روا کې دا د 10 کال لپاره وه چې یو بل سره چې کوم دي خلاف نه جنګ کوه، نه به د خپل هغه حلیف چې کوم دي د هغه خلاف به چې کوم دي بل چا سره امداد وکړو، نو هغه به هم دغه شان په دې معاهده کې شامل وي. چې کله اومه هجره کې چې کوم اومه هجرې کې دا عمره ادا کړې شوله، نو بیا دغه دی کې اومه هجرې په آخر کې د قریشو چې د بني بکر چې کوم دي په بني قبیله خزاعه باندې د شپې حمله وکړه. چې د شپې حملې پې وکړه، نو قریشو چې کوم دي دا خیال وکړو چې د الله پیغمبر خو ډېر لرې دی او د شپې اوقات دي، پته نه لګي زمونږ د هغه چې را، نو دوی د دغه بني بکر سره امداد وکړو، اسلحې ورکړه، افرادي قوت یې ورکړو د خزاعه قبیلې خلاف. نو هغه قبیلې خزاعه بیا د الله پیغمبر ته د دې اطلاع ورکړه، گویا دا یو قسمه هغه د معاهدې خلاف ورزي وه او هغه معاهده خلاف ورزي چې کله وکړه، د الله پیغمبر چې کوم دی هغوی ته دغه معاهده واپس کړه او د هغې خلاف چې کوم دی په خاموشۍ باندې د جنگ تیاری شروع کړو. کفارو سره بیا یره پیدا شوله، مشرکینو سره چې موږ خو خلاف ورزي وکړه او د الله پیغمبر خو موږ باندې به اوس حملې کوي. نو ابو سفیان چې کوم دی مدینې منورې ته راغی د حالاتو معلومول لپاره چې حالات څنګه دي، چې هغه ته پته ولګېدله چې د الله پیغمبر خو باقاعده د جنگ تیاری شروع کړې دي. نو ابو سفیان بیا اکابر صحابه کرامو سره ملاوېده به او منت زاری کوله چې موږ دوباره د دغې معاهدې تجدید کوو او تاسو زموږ شفارس وکړئ، خو هغې ته نه انکار وکړو. برحال بیا د دغه معاهدې خلاف ورزي باندې بیا د الله پیغمبر سره د خپل ملګرو چې کوم مکه معظمه باندې روان شو. الله ورته مکې معظمې فتح ورکړه په 8مه هجرې کې. او چې کله مکه معظمه فتح شوله او مکه معظمه کې باقاعده اسلامي حکومت راغی، نو دغه دی کې بیا دا غیر مسلم خلک 4 قسمه شو. یو خو هغه و چې چا سره معاهده وه، هغه معاهده ختمه شوله د صلح حدیبیه هغه، او په هغې کې بیا چې کوم دی هغه د مکې معظمې دا فتح دا خبره راله. دویم چې کوم دی په دې کې بیا هغه خلک پکې هم شاملو چې هغوی د الله د پیغمبر سره د یو خاص مودې پورې معاهده کړې وه چې هغه بني مدلج قبیله وه. هغه بني مدلج قبیلې د الله پیغمبر سره معاهده کړې وه یو خاص مودې پورې، او د هغې هغه ټیم 9 میاشتې لا پاتې. نو چې کله معاهدې هغه ټیم پاتو، هغه معاهدې پوره کول خو بیا لازم وو. او بیا دریم او څلورم هغه خلک وو چې د الله پیغمبر ورسره وعده کړې وه، معاهده کړې وه، خو د هغې هغه ټیم مقرر نه و. او څلورم نمبر هغه خلک وو چې هغې سره اړو معاهده نه وه. نو دغه دریم جماعت او دا څلورم جماعت چې چا سره معاهده وه خو د هغې ټیم مقرر نه و او چا سره اړو معاهده نه وه،
दागी बारके दा इब्तिदाई आयतुन राल कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन। यानी साफ जवाब दी या बेजारी दा जुदावाली दी द अल्लाह द पैगंबर द आगे कसानु दा कि चा सरा वादा शवी दा द मुश्रिकानु ना वो बगैर द मुदी द मुकर्रर कवलो चरा मुदे मुकर्रर करे न दा वसरा उन आगे खल्को सरा दा गवा बेजारे ऐलान ओशो कि द अल्लाह पैगंबर चे कम दा खल्को ना दा वादे ना बेजार दी और जुदा दी वो आगा वादा खत्म शवदा और अगी तब या चा सरा मुआहिदा निश्ता अगी तम दा ऐलान ओशो कि द अल्लाह पैगंबर न ता बिल्कुल तासुन अल्लाह पैगंबर वेजार दे अब या अगी तम मोहलत वर्करेशो कि फसीहू फिल अर्द अरबात अशहुरिन पतासु उगर दे पदिसमक के सलूर म्याश ताउस चे कम दी मोहलत थी जान ल चे कम दी तलाशो के त पना और या द मक्का मुअज्जम अपरी दे या चे कम दी या ब जंग त तैयारी के और या ब चे कम दी तासु चे कम दी इस्लाम कबल वे दा खबर वे नुको तासु दा सलूर म्याश थी मोहलत थी पदी के बिया तासु कम लार इख्तियार वे अगर इख्तियार ओले शे और खुदा पूछे चे वालमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह बेशक तासु अल्लाह ला आजिज़ कवले नशे वे तासु द अल्लाह द गिरफ्त न बच के दे नशे लिहाजा तासु चे कम दी तोबो बासे पदी की तोबी द तरगीब दे कि तोबो बासे इस्लाम कबूल के पदी के तासु खैर दे और कना तोबनो बासे इस्लाम न कबल वे या सादे द अल्लाह द गिरफ्त न तासु बच के दिल ग्रान दी व अन्नल्लाह मुखज़िल काफिरिन और यकीनन अल्लाह चे कम दी काफिरानुला रसवा कउन के लिए गोरे दा खबरदारी वाला पेशो किताब से पारा के कमी तोबा के खैर दे इस्लाम कबूल के वरना दुनिया के बजे कमी जलील और रसवा शे कत्ल बशे या बकैदियान शे या बदबानी जिजिया लगी और या बजे कमी बिल्कुल तासु हलाक और तबाश है बराअतुम मिनल्लाहि वेजारिदा द अल्लाह द जानिमना और व रसूलिही और द अल्लाह द पैगंबर द तरफना इलल्लज़ीना आगे खल्कुता आहद तुम चे अगी से वादा करे तासो मिनल मुश्रिकीन चे अगदा मुश्रिकान री फसीहू फिल अर्द अरबात अशहुरिन पस गिरदे तासो एक मुश्रिकानो पदिज़बका के सलूर म्यासिद तम मोहलत ते वालमू और पोहशे अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह चे बेशक तासो अल्लाह ला आजिज़ का उनकी ने गोरे द अल्लाह द गिरफ्तना अल्लाह से दे निशे अन्नल्लाह मुखज़िल काफिरिन और बेशक अल्लाह रसवा का उनके दे काफिरान लरा बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन वेजारी द अल्लाह द पैगंबर द अग मुश्रिकानु ना चाहते तासु वादा करेला और अग वादा के कमी दागी मियाद मुकर्रर न दे फसीहू फिल अर्द अरबात अशहुरिन बस ए मुश्रिकानु पदिज़मक की उगर दे सलूर म्याश दे और वालमू अन्नकुम गैर मुअजिज़िल्लाह और पोशे चे बेशक तासु अल्लाह ला आजिज़ का उनकी ने व अन्नल्लाह मुखज़िल काफिरीन और अल्लाह यकीनन अल्लाह रसवा का उनके दी काफिरान दरा